لیټر په څو دی؟ لیټر په 50. او څو په 50 کې لیټر دی؟ او په 50 درانه زما مخ په 80 روپۍ اوس په 50 دی. هغه کومه خوشحالي؟ هغه حکومت اعلان کړی دی چې د 14 اگست په خوشحالي کې و عوام ته په 50 روپۍ لیټر ورکوي. څو په 50 لیټر؟ په 50 روپۍ. دا زه اوس خو وینم که زموږ ملک ترقي کړې ده په 50 لیټر. ښه په 50 لیټر چوکۍ راډکه که ابداره 100 روپۍ شوې 500 روپۍ. 500 500 ډکه شوه په 500. 14 اگست دی نو. چک څه مهرباني. الله حافظ. السلام علیکم کسان نه ورو خیرات دی چر په څو دی دا مخ په 200 اوس په 60 دی هغه به کومه خوشاله یاله چې دا کس روان دی خلک راځي کار څه شي نه ځان کې چا دی شاه د شوداګس په خوشحالي کې ځان کړی دی څه وای تراکې باقي نو یار باقي دی خدای دې ورسته ورته نه راځي عثمان خان دا د کور بیل دی یو وګوره څو دی عثمان خان سلوي شپې راغلی دی آی څه وای 40 روپۍ بیل راغلی دی و دا 80 روپۍ راغلی ولو دا 14 اگست په خوشحالي کې حکومت اعلان کړی دی 40 روپۍ در معاف کړي 40 روپۍ بیل راغلی آی څه وای یار ډېر د خوشحالي زیری دی یار کور دی ودان دا اوس په ما څه کېږي که زموږ بل ترقي کړې ده 40 روپۍ بیل ناشته نه ده چرګ په 100 روپۍ کیلو ډیزل په 50 روپۍ لیټر د بجلۍ په بیل 40 روپۍ بیل راغلی دی دا اوس خو وینم که په حقیقت ترقي کړې ده دا زموږ ملک اوس دومره ترقي وکړه دومره پر مخ ولاړې شي دومره ارزانه شو عثمانه عثمانه اپوره څه دا واخه د کور بیل راغلی دی لسلم زره بیل څه کوې سترګې خرې خرې کوې صاحبي ته اوله میاشت جمع کوې خواره میاشت دغه حالي یاره زرداده دومره ښایسته خوب میل دی 14 اگست را روان یې زموږ ملک دوی ترقي کړی پر مخ روان یې ډیزل ولاله چې ورځې ډیزل په نیمه بیه غوښ ولاله که سخبېله چې ورځې غوښه په نیمه بیه زرداد خانه د کور بیل 40 روپۍ راغلی عثمان خانه خدای دې وکړي ستا پر خوله د خدای امین کړي چې موږ ملک دونه ترقي وکړي دا د خوبو خیالونه دي د خوبو خیالونه پرېږده اصلي حقیقت خو دغه دی 30 روپۍ بیل راغلی زرداد خان الله پاک زموږ په ملک خوشحالي راولي الله پاک دې پر غریبانان باندې د الله پاک خپل نظر وشي الله پاک دې وکړي چې پر موږ باندې زموږ ملک پر مخ ترقي وکړي دا څو پر موږ دا ګرانۍ برداشت شو درځه بس وروره ته دا کیسې پرېږده درځه خپل کار په مخ بس الله پاک پر موږ باندې وامین درځه خپل کار په مخ ورور ځه کله چې مردا کیسه